د لوی څښتن تعالی په نامه ګرانو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله ده چې روغ جوړ اوسئ او د صحت جامې مو پر تن وي. زه مدینه محمدي نن بیا له خپله نوې موضوع سره چې د تابع د لیکلو طریقه او د یوې تابع د قیمت پیدا کول دي ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. هیلهمند یم د موضوع تر پایه پورې موږ سره واوسیږئ او له دې موضوع څخه تاسو یو نوی شی زده کړئ. ګرانو زده کوونکو مخکې له دې نه چې موږ نوې موضوع تشریح کړو په تیر درس به یوه یادونه وکړو چې زموږ تیر درس د څه شي په هکله و؟ ډیر ښه د تابع په هکله و. موږ په تیر درس کې تابع ولوستله چې تابع هغه یوه قاعده یا رابطه ده چې د لومړي سټ هر یو عنصر یې یوازې او یوازې د دویم سټ له یوه عنصر سره اړیکه ولري، یا هم د داسې مرتبو جوړو سټ دی چې لومړني عناصر یې تکرار شوي نه اوسي، چې په لومړي ځل د چا لخوا معرفي شوه؟ د یو آلماني ریاضیپوه لخوا چې لیبنز نومېده د هغه لخوا نه معرفي شوه. او بل ګرانو زده کوونکو موږ هغې کې مثالونه هم کار کړل چې کوم اشکال یا کوم دیاګرامونه کوم سټونه د یو تابع ښوونه کوي او کوم یې نه کوي، کوم یو تابع ده او کوم یوه نه ده. په ورځني ژوند کې هم ګرانو زده کوونکو موږ اړیکه ولوستله چې په انجینرۍ کې د لوړو ساختمانونو د طرح او ډیزاین د جوړولو لپاره له څه څخه کار اخیستل کیږي؟ له تابع څخه کار اخیستل کیږي. نو د نن ورځې درس ګرانو زده کوونکو زموږ څه ده؟ ټولګی ملسم ده، مضمون ریاضي ده، موضوع د تابع د لیکلو طریقه او د یوې تابع د قیمت پیدا کول دي. موخه مو دا ده چې موږ څنګه وکولی شو یو تابع ولیکو او څنګه کولی شو د یوې تابع قیمت پیدا کړو. ګرانو زده کوونکو مخکې له دې نه چې په دې موضوع بحث وکړو را به شو په سکرین کې دا انځور چې ګورئ د دې انځور څخه هم تاسې یو څه برداشت کولی شئ. په ورځني ژوند کې موږ زیات له دې څخه یعنې اړیکه ورسره لرو، ارتباط لرو او پوهه لرو چې دنیا یا نړۍ چې دا ډېر پرمختللې ده او په ډېري ملکونو کې په ډېري مملکو کې هیوادونو کې له څه څخه کار اخیستل کېږي؟ له روباټونو څخه کار اخیستل کېږي. نو دلته دا روباټ چې تاسو په دې انځور کې ګورئ د دې اړیکه له تابع سره څه ده؟ ستاسو په ذهن کې دا پوښتنه رامنځته کېږي چې د دې روباټ اړیکه له تابع سره یعنې څه؟ ګرانو زده کوونکو لکه څنګه چې ما په تیر درس کې وویل چې تابع په انجینرۍ، په بیولوژي، په اقتصادي او داسې نورو برخو کې کارول کیږي. یو کارونه یې دا ده د دې لپاره چې انجینران په روباټونو کې یو منظم او ترتیب شوی سیستم رامنځته کړي چې روباټ باید په کوم سیستم سره مخ ته لاړ شي نو له څه څخه کار اخلي؟ له تابع څخه کار اخلي. یعنې د یو روباټ تنظیم او ترتیب چې په کوم سیستم سره مخ ته لاړ شي د څه په واسطه ډېر موږ ته اسانه کیږي؟ د تابع په واسطه موږ ته اسانه کیږي. ښه ګرانو زده کوونکو اوس به دا دویم انځور وګورو چې دا څه ده؟ آفرین د ا سټ یا د لومړنی سټ دی. دا څه ده؟ د بي سټ دی. نو دلته وګورئ ګرانو زده کوونکو د ا سټ هر یو عنصر د بي له سټ سره د هر یو عنصر سره یو عنصر سره اړیکه لري. نو کله چې دغه د ا سټ یوازې یوه اړیکه یا یو ریلیشن رامنځته کړی ده دا د څه ښوونه موږ ته کوي؟ د یو تابع یا فنکشن ښوونه موږ ته کوي. ګرانو زده کوونکو لکه څنګه چې تیر درس کې هم ما تاسو ته یادونه وکړه چې رنج یا د قیمتونو ساحه کولی شي چې یو عنصر دوه اړیکې ولري، خو ډومین یا د تعریف ساحه هیڅ کله نشي کولی چې دوه اړیکې رامنځته کړي. بیا موږ هغې ته تابع نشو ویلی، هغه یوازې یو ریلیشن دی خو تابع هیڅ کله ورته نشو ویلی. دلته هم د ا عنصر تاسو ګورئ د ا د سټ عناصر یوازې او یوازې یوه اړیکه رامنځته کړي. کله چې یوه اړیکه یې د بي له سټ له عناصر سره رامنځته کړي نو دا د څه ښوونه موږ ته کوي؟ د تابع ښوونه کوي. آفرین. اوس به ګرانو زده کوونکو راشو چې موږ څنګه کولی شو یوه تابع ولیکو. د تابع د لیکلو طریقه او د یوې تابع د قیمت پیدا کول. موږ څنګه کولی شو یوه تابع ولیکو؟ لیکلې په څه ډول سره دي او قیمت یې څنګه موږ پیدا کولی شو. د لومړي ځل لپاره سویسي ریاضیپوه اویلر په نامه یو سویسي ریاضیپوه د اویلر په نامه چې د 1809 تر 1883 کلونو کې دا عبارت چې وای د ایکس تابع ده. کله چې وای د ایکس تابع ده په څه شکل سره وښوده؟ وای مساوي کیږي اف ایکس مساوات په شکل وښوده. په لومړي ځل چا وښوده؟ شاید تاسو په کانکور کې هم داسې یو مثال راشي، یو سوال شاید راشي چې په لومړي ځل د تابع د لیکلو طریقه د چا لخوا معرفي شوه؟ د چا لخوا؟ د اویلر لخوا معرفي شوه. نو د وای مساوي کیږي اف ایکس مساوات په شکل وښوده چې اف ایکس د ایکس لپاره د وای یا اف ایکس د تابع قیمت دی. که اف له ا څخه په بي
ته یوه تابع وي په لاندې ډول ښودل کیږي چې اف له ا څخه په بي کې یوه تابع ده یا هم وای مساوي کیږي اف اکس سره په داسې شکل سره موږ څه کوو ښایو. ښه ګرانو زده کوونکو اوس به زه تاسو ته په تفصیلي ډول سره وښایم چې د تابع لیکل یعنې څنګه. لکه څنګه چې مونږ په سلایډ کې ولوسته چې د لومړي ځل لپاره د چا لخوا معرفي شوه د اویلر لخوا معرفي شوه. څنګه یې ویل چې کله وای تابع د اکس اوسیږي کله چې وای تابع د اکس اوسیږي نو په کوم ډول یا په کوم مساوات سره یې وښوده چې وای مساوي کیږي فنکشن یا تابع د څه ده تابع د اکس ده په داسې مساواتو شکل سره یې وښوده. او کله چې اف له ا څخه په بي کې یوه تابع وي نو موږ یې څنګه لیکلی شو یعنې اف له ا څخه بي ته څه ده یوه تابع ده یا په داسې شکل لیکلی شو چې وای مساوي کیږي تابع د اکس اف اکس په داسې شکلونو سره موږ څنګه کولی شو لیکلی شو. دا د تابع د لیکلو طریقه ده چې موږ یې په څه شکل سره ښودلی شو یا په دې شکل سره یا په داسې شکل سره یا په داسې شکل سره موږ څه کولی شو لیکلی شو. خو دا د مساوات شکل ډېر عموم ده یا عام ده چې په همیشه یا په هر حالت کې تل له دې هغه سره له دې شکل څخه کار اخیستل کېږي. موږ تابع له همدې شکل څخه څه کوو پېژندلی شو چې دا یو څه ده یو تابع ده. د لیکلو طریقه یې همداسې ده ګرانو زده کوونکو او په مختلفو حروفونو سره لکه اچ اکس اف له دو حروفونو څخه د تابع د لیکلو لپاره څه کیږي کار اخیستل کیږي. اوس به راسو وایي تابع عموما په 4 طریقو ښودل کیږي. که تاسو ته مثال راشي یا هم کوم سوال راشي وویل شي تاسو ته چې تابع په عموم ډول په څو شکلونو سره ښودل کیږي په 3 شکلونو په 4 شکلونو په 5 شکلونو په 6 شکلونو په کومو شکلونو آفرین ماشاءالله په 4 شکلونو سره یې موږ ښوولی شو. دا 4 شکلونه کوم دي؟ لومړی د عبارتونو یا جملو په واسطه موږ کولی شو یو تابع وښیو. دویم د یو جدول په واسطه یا عددي شکل باندې موږ کولی شو یو تابع وښیو. دریم مشاهدوي یا د ګراف په واسطه موږ کولی شو یو تابع څرګنده کړو یا وښیو. څلورم د یو واضح فرمول یا معادلې په واسطه یا په الجبري ډول موږ څنګه کولی شو یو تابع ښودلی شو چې د دې هر یو ښوونه هر یو شکل موږ په تفصیلي ډول سره څه کوو لولو چې د عبارتونو جملو په شکل یعنې څنګه د جدول په واسطه یعنې څنګه عددي شکل باندې څنګه او مشاهدوي یا ګراف په ډول څنګه او همچنان د واضح فرمول یا الجبري ډول باندې موږ څنګه کولی شو تابع ښکاره کړو. هر یو به یې په تفصیلي ډول سره موږ او تاسې ولولو. اوس ګرانو زده کوونکو لومړی مثال ده چې موږ څنګه کولی شو تابع وښیو یا ولیکو. دا یو عددي شکل یا الجبري شکل موږ ورته ویلی سو چې اف اکس وایي که اف اکس مساوي کیږي له اکس مربع مثبت 3x منفي 2 وي نو اف منفي 3 اف 0 اف 2 او اف ا پیدا کړئ. کله چې موږ د یوې تابع قیمت پیدا کوو نو اکس ته قیمت ورکوو او وای ته څه کیږي قیمت پیدا کیږي. نو اکس څه ده ډومین یا د تعریف څخه ده چې موږ ورته قیمت ورکوو. وای څه ده د رنج یا د قیمتونو څخه ده چې موږ ته هغه نتیجه یا آوټپوټ څه کوي لاسته راوړي. اوس به ګرانو زده کوونکو دا مثال په ګډه سره حل کړو چې موږ څنګه کولی شو په دې تابع کې موږ د اکس او وای قیمتونه پیدا کړو. ګرانو زده کوونکو لومړی مثال دی. لومړی مثال موږ ته یې تابع راکړې چې اف اکس مساوي کیږي له 100 سره اکس مربع مثبت 3x او منفي 2 داسې یو تابع راکړې. کله چې وایي دا یو تابع اوسیږي نو تاسو څه پیدا کړئ؟ اف منفي 3 د دې مساوي 100 ته ده اف 0 د دې مساوي 100 ته ده اف 2 مساوي 100 ته ده او اف ا مساوي 100 ته ده. د دې قیمتونه به موږ او تاسې پیدا کوو. اکس ته قیمت ورکوو وای ته قیمت لاسته راځي. په نتیجه کې موږ یو جدول رسم کوو ګرانو زده کوونکو تر څو چې تاسې بهتره پرې پوه شئ. جدول کې به لومړی څه وي؟ ډومین یا د تعریف ساحه. دویم رنج یا د قیمتونو څخه چې ډومین زموږ سره ګرانو زده کوونکو وای ده او رنج د بخښنې سره اکس ده او رنج د قیمتونو څخه څه ده وای ده. اوس به دا قیمتونه موږ لاسته راوړو. ګورئ ګرانو زده کوونکو
لومړی د اف منفي 3 قیمت مونږه لاسته راوړو. په همدې تابع کې وضع کوو. د دې لپاره چې تاسو پوه سئ زه به لومړی مثال تاسو ته صحیح په وضاحت سره کار کوم. اف منفي 3 مساوي کېږي د اکس په ځای منفي 3 وضع کوو. منفي 3 کل مربع مثبت 3 ضرب په منفي 3 وکړي د اکس په ځای باندې قیمت او منفي 2. نو اف منفي 3 مساوي کېږي منفي 3 چې مربع کو آفرین مثبت 9 ځکه چې توان جفت دی نو مثبت کېږي. مثبت ضرب په منفي کې څو کېږي ګرانو زده کوونکو؟ مثبت کله چې په منفي کې ضرب کو منفي 3 ضرب په 3 وکړي 9 منفي 2. نو 9 نه چې 9 لاړ سي 0 او دلته اف منفي 3 څو پاتې شو ګرانو زده کوونکو؟ منفي 2 پاتې شو. نو کله چې مونږه اکس ته منفي 3 قیمت ورکو وای څه قیمت اخلي؟ منفي 2 قیمت اخلي. اوس به اف 0 وضع کوم. 0 چې کله مونږه وضع کو ګورئ ګرانو زده کوونکو کله چې 0 مربع کو 0 3 ضرب په 0 کې 0 نو 0 جمع په 0 کې 0 څه پاتې شو؟ منفي 2 یوازې پاتې شو. نو کله چې 0 هم وضع کو نو څه قیمت مونږ ته لاسته راځي؟ منفي 2. بیا کوم قیمت وضع کوو؟ 2 قیمت وضع کوو. 2 چې کله مربع کو 4 3 ضرب په 2 کې 4 4 لس له لس نه چې 2 لاړ سي څو پاتې کېږي؟ آفرین ماشاءالله 8 پاتې کېږي. کله چې اکس 2 شو وای څو 8 شو. او بیا د ا قیمت ګرانو زده کوونکو مونږ څه کوو؟ وضع کوو. ا چې د اکس په ځای وضع کو نو څه کېږي؟ ا مربع مثبت 3 او بیا د اکس په ځای ا منفي 2 نو دا قیمت مونږه لاسته راوړو. کولی شو مونږه اکس ته قیمت ورکو او د وای قیمت څه کړو؟ لاسته راوړو. چې دلته مونږه منفي 3 قیمت ورکو وای څه سو؟ منفي 2. 0 قیمت مو ورکو منفي 2 سو. 2 قیمت هم ورکه 8 شو او ا قیمت مو ورکو ا مربع مثبت 3 ا منفي 2 قیمت مونږه څه کړ؟ لاسته راوړ. نو مونږه د دې لپاره چې په یوه تابع کې د اکس قیمت مونږه یا هم د وای قیمت ډومین رنج مونږه تعیین کو د دې لپاره چې مونږه د رنج قیمت لاسته راوړو نو ډومین کې به څه کوو یا د تعریف ساحه کې به عدد وضع کوو. یعنی اکس ته قیمت ورکوو تر څو چې موږ ته څه سي؟ د وای قیمت لاسته راسي. بیا وروسته له هغې نه موږ کولی سو په ډېره سادګۍ توګه سره هغه تابع ولیکو یا هم قیمت پیدا کړو. اوس موږ ته دویم مثال ګرانو زده کوونکو راکړی له لاندنیو معادلو څخه کوم یوه تابع ده؟ شاید په کنکور کې هم ځینې سوالونه زیات ورته دې ته وي چې کوم یوه تابع ده په 4 ځوابونو کې تاسو ته درکړي وي. لکه مثلا ا ده اکس مربع مثبت وای مساوي کېږي 4 سره او بي تابع موږ ته راکړې چې اکس مربع مثبت وای مربع بي معادله یې راکړې اکس مربع مثبت وای مربع مساوي 4 سره. دا وایي کوم یوه تابع ده او کوم یوه تابع نه ده. اوس به ګرانو زده کوونکو زه تاسو ته دا کار کوم چې کوم یوه تابع ده او کوم یوه تابع نه ده له تفصیل سره. څوام مثال ده ګرانو زده کوونکو؟ آفرین دویم مثال ده. د ا جزء موږ ته راکړی چې اکس مربع مثبت وای مساوي کېږي له 4 سره. آیا وای دا تابع ده او که نه ده؟ نو موږ دلته د وای قیمت چې پیدا کوو وای مساوي کېږي 4 خپله اخلو اکس چې هغې طرف مساوات ته ویسو منفي اکس مربع کېږي. نو دا په دې معنا ده چې د وای اکس ته چې موږ هر یو قیمت ورکوو وای یوازې یو عکس یا هم یو تصویر لري یا یو قیمت ورته لاسته راځي. کله چې یو قیمت ورته لاسته راغی نو موږ دې ته څه ویلی شو؟ تابع ویلی شو. څنګه؟ زه به اوس تاسو ته مثال کار کوم. که موږ دلته اکس ته یو قیمت ورکو نو وای مساوي کېږي له 100 سره 4 خپله لیکو یو چې مربع کو یو 4 منفي یو څو کېږي؟ 3 کېږي. نو ګورئ ګرانو زده کوونکو کله چې موږ اکس یو کو وای څه سو؟ 3 سو. د اکس هر یو قیمت ته د وای یو قیمت لاسته راغی. کله چې یو قیمت لاسته راغی نو موږ دا څه ویلی شو چې دا معادله څه ده؟ تابع ده. موږ دې ته تابع ویلی شو. بي جزء ګرانو زده کوونکو موږ ته راکړی ده چې اکس مربع مثبت وای مربع مساوي کېږي له 4 سره. وای آیا دا یوه تابع ده که نه ده؟ نو موږ وای قیمت چې پیدا کوو وای مربع مساوي کېږي 4 اکس چې هغې طرف مساوات ته ویسو منفي اکس مربع. نو چې د وای درجه موږ له منځه وړو توان یې موږ له منځه وړو اطراف تحت جذر 2 نیسو. جذر د دویم د وای مربع مساوي کېږي 4 منفي اکس مربع دا هم په جذر کې نیسو. نو مربع له جذر درجې د جذر سره خلاصېږي وای مساوي کېږي مثبت منفي دویم جذر د 4 منفي اکس مربع. اوس ګرانو زده کوونکو وګورئ
دا په دې معنا ده چې د وای د اکس هر یو قیمت ته د وای دوه قیمتونه لاسته راځي. نو کله چې د اکس هر یو قیمت ته د وای دوه تصویره یا دوه قیمتونه موجود وي هغې ته موږ تابع نشو ویلی. لکه څنګه دلته موږ اکس ته یو قیمت اوس ورکوو، ګورو چې د وای کوم قیمت لاسته راځي. وای مساوي کیږي دلته درجه د جذر خپل اخلو، دویم جذر د 4 منفي یو چې مربع کو یو کیږي. نو په دې معنا چې وای مساوي کیږي مثبت منفي دویم جذر د 4 نه چې یو لاړ سي آفرین 3. وای مساوي کیږي مثبت منفي دویم جذر د 3. دوه قیمتونه لاسته راغلی. یعنې څنګه ګرانو زده کوونکو که اکس یو سي وای مثبت جذر دویم جذر د 3 کیږي، او بیا هم که اکس یو سي وای منفي دویم جذر د 3 کیږي. نو دلته لومړني عناصر هم تکرار شوه، دا یوه مرحله. لومړني عناصر څه شوه؟ تکرار شو. کله چې تکرار شو موږ دې ته تابع نشو ویلی. او دویمه خبره دا ده ګرانو زده کوونکو چې د اکس هر یو قیمت ته د وای څه دوه قیمتونه لاسته راغله. کله چې دوه قیمتونه لاسته راغله نو موږ دې ته تابع نشو ویلی، په څه معنا چې دا دویم معادله چې ده دا تابع نه ده، دې ته موږ څه ویلی نشو؟ تابع نشو ویلی. اوس ګرانو زده کوونکو را به شو بل مثال ته، یادونه ته البته کوم څه په دې کې ډېر مهم دي. یوه تابع د وای مساوي کیږي اف اکس په شکل لیکل کیږي. وای مساوي کیږي اف اکس په شکل لیکو. د تابع د قیمت د پیدا کولو لپاره د اکس قیمت د تابع په معادله کې وضع کوو، د تابع قیمت په لاس راځي. لکه څنګه چې مخکې تاسو ته ما وویل. او یوه معادله هغه وخت د یوې تابع ښکارندوی وي چې د هر اکس لپاره یو وای وجود ولري. لکه څنګه چې ما تشریح کې تاسو ته وویل ګرانو زده کوونکو، کله چې موږ تابع لیکو د وای مساوي کیږي اف اکس په شکل لیکو، او قیمت چې پیدا کوو اکس ته قیمت ورکوو وای ته قیمت وځي. او هغه وخت دا معادله یوه تابع ویل کیږي چې د هر اکس لپاره یو وای یا یو تصویر موجود وي. نو هغې ته موږ څه ویلی شو؟ تابع ویلی شو. ښه ګرانو زده کوونکو زه به تاسو ته یو کانکوري مثال حل کړم چې موږ څنګه کولی شو په کانکور کې د تابع د لیکلو طریقې سره اشنایي پیدا کړو، یا هم د تابع د قیمت د پیدا کولو سره موږ څنګه کولی شو په کانکور کې برخورد وکړو یا هم هغه حل کړو. زه به تاسو ته یو مثال کار کوم، بیا وروسته له هغې نه به خلاصګري د درس ووایم. ګرانو زده کوونکو اوس به راشو دا کانکوري مثال به په ګډه سره حل کړو چې موږ څنګه کولی شو یو تابع وپېژنو چې د تابع ښوونه کوي او که نه. کانکوري مثال ته موږ ته وایي لاندې معادلو کې کوم یوه یې د تابع ښودنه کوي. دې که به موږ وګورو چې کوم یوه د تابع ښودنه موږ ته کوي. ګرانو زده کوونکو لومړی جواب موږ ته راکړی سي اکس مربع مثبت وای مکعب مساوي کیږي له 2 سره. کله چې دلته د وای درجه 3 ده یا هم 2 وسیږي او داسې نور وسیږي، نو دا په دې معنا ده چې ګورئ ګرانو زده کوونکو زه څه دا معلومومه وای مکعب مساوي کیږي 2 اکس چې هغې خواته مساوات ته ویسو منفي اکس مربع کیږي. بیا اطراف باید زه څه کړمه؟ دریم جذر ونیسمه. کله چې دریم جذر نیسم مکعب دریم جذر له دریم توان سره له منځه ځي، وای مساوي کیږي دریم جذر د 2 منفي اکس مربع. نو په داسې حالت کې د وای هر یو قیمت ته د اکس هر یو قیمت ته د وای څو تصویره 3 تصویره موجود دي، یا 3 څه دي 3 جذره موجود دي، 3 جوابونه موجود دي. کله چې 3 تصویره موجود دي نو موږ دې ته تابع نشو ویلی. دویم جواب دا ګرانو زده کوونکو چې اکس مکعب مثبت وای مساوي کیږي منفي 3 سره. د دې وای قیمت چې پیدا کوو مساوي کیږي منفي 3 او اکس چې هغې خواته د مساوات ویسو څه کیږي منفي اکس مکعب کیږي. په دې معنا چې د وای د اکس هر یو قیمت ته د وای یو تصویر موجود ده یا یو جذر موجود ده. کله چې یو جذر یا یو تصویر یو عدد موجود وي نو موږ دې ته څه ویلی شو؟ تابع ویلی شو. دویم جواب څه دی ګرانو زده کوونکو؟ صحیح دی. دا دریم به زه هم تاسو ته وښیم. اکس په توان د 4 مثبت وای مربع. کله چې موږ وای مربع پیدا کوو نو وای مربع مساوي کیږي له 100 سره منفي اکس سره. 0 ته قرار کوو منفي اکس په توان د 4. دا اطراف ته د جذر د 2 نیسو تر څو چې د دې وای توان له منځه لاړ شي. توان له دویم جذر سره له منځه ځي، وای مساوي کیږي له دویم جذر د منفي اکس په توان د 4. په څه معنا ګرانو زده کوونکو چې د اکس هر یو قیمت ته د وای 2 جذره یا 2 تصویره موجود دي. کله چې 2 تصویره موجود دي یا 2 قیمته موجود دي نو موږ دې ته تابع نشو ویلی. دې کې کوم یو جواب صحیح ده؟
دویم جواب صحیح ده او هیڅ یو هم دې کې صحیح نه دی. نو کوم جواب صحیح ده؟ دویم جواب صحیح ده. شاید په کانکور کې هم تاسو ته داسې مثالونه راشي نو هیله ده چې ورکه ستونزه ونه لرئ. ګرانو زده کوونکو زموږ د نن ورځې درس د څه شي په هکله و؟ د تابع د لیکلو طریقه وه او د تابع د قیمت پیدا کولو طریقه وه چې د لیکلو طریقه یې د لومړي ځل لپاره د یو سویسي ریاضیپوه لخوا چې اویلر نومېده لخوا یې معرفي شوه او په داسې شکل سره یې وښوده که ایکس د وای تابع وي نو وای مساوي کېږي تابع د وای د څه تابع ده؟ د ایکس تابع ده. نو وای مساوي کېږي د اف ایکس د دې مساواتو په شکل سره یې وښوده. او بل کله چې موږ غواړو چې په وای د یوې تابع قیمت پیدا کړو نو ایکس ته قیمت ورکوو یا د تعریف ساحې ته قیمت ورکوو او رنج یې د قیمتونو ساحه موږ ته په وای کې څه کېږي؟ لاسته راځي. ګرانو زده کوونکو بیا داسې حالت کې دا معادله په داسې حالت کې د یو تابع ښودنه کوي چې د هر ایکس لپاره یوازې او یوازې یو وای موجود وي. نو هغې ته موږ بیا څه وایو؟ تابع وایو. په ورځني ژوند کې مو هم ولوستله چې تابع کله چې انجینران د یو البته روباټ کوم سیستم تنظیموي چې په کوم سیستم سره دا باید تنظیم شي او کار وکړي د هغې سیستم د تنظیم لپاره له څه څخه کار اخلي؟ له تابع څخه کار اخلي. نو هیله ده ګرانو زده کوونکو چې دا درس تاسو زده کړی وشي. ستاسو کورنۍ دنده د 6 او 1 پاڼې د تمرین حل ده. تاسو به هغه کورونو کې ځان سره کار کوئ. هیله ده چې ورکه ستونزه ونه لرئ. تر بیا چې زه بیا ستاسو درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسو په لویه بخښونکي خدای سپارم. الله مو مل شه.